کرنه او اقتصادي بنسټونه. کرنه د اقتصاد ملا ده. 1403 کال کې د اوبو بندونه، کانالونه او سړي خونې فعاله شوې. تخمونه او ماشینونه وویشل شول. د افغان بزګرو د لاسونو تڼاکې د خپل کرل شوي فصل په لاسته راوړي حاصل ټکور شوې. ملي یووالی او فرهنګي هڅې. 1403 کال د فرهنګي ودې کال هم و. ادبي پروګرامونه جوړ شول. تاریخي سیمو ته پاملرنه، د ملي هویت تقویه او د رسنیو اصلاحات. د ملت یووالي ته ارزښت ورکړل شو. په هېواد کې د هرې ژبې او کلتور درناوی شوی. ستونزې او ننګونې. خو دا کال بې ستونزو هم نه و. اقتصادي فشارونه، سیاسي فشارونه او نړیوال بندیزونه لا هم پر ځای وو. خو د ملت عزم ټینګه کلا وه. د ولس هڅې، د خولو څاڅکي او قربانۍ، دا ټول د راتلونکي هیله وه. 1403 د امیدونو، هڅو او بنسټ ایښودنې کال و. تر شا یې خوارۍ، خو مخکې رون سبا دی. دا ملت ژوندی دی. که فرصت ورکړل شي نو دا خاوره او هېواد به د تمدن، اقتصاد، علم او عدالت ستوری شي.